څنګه پوه شو چې خپل منی مو سالمه دي او که د خپل وخت څخه وتې دي؟ په سلامونه او احترامات مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرته وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوري نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. څنګه پوه شو چې خپل منی مو آیا سالمه پاتې شوي دي او که نه دي پاتې شوي؟ لکه څنګه چې تاسو ته موږ په بله ویډیو کې هم داسې وویل چې څنګه خپل منی ټینګ یا قوي کړو، نو دغه راز زه تاسو ته ویلی شم چې څنګه پوه هم شو چې دا یو خلک داسې خلک شته چې هغوی منی ډېر ټینګ وي، قوي وي، خو بیا په دې نه پوهېږي چې دا آیا سالم دي او که نه. سالم دې ته وایي چې مثلا یا د ماشوم د پیدایش وړ دي که نه، یعنې کله د ماشوم د ښځې او د نر د مایع چې کله ګډېږي آیا دا سره صحیح دي او که نه دي. نو تاسو کولی شئ چې په دغه طریقه باندې تاسو خپل مني چیک کړئ. لومړۍ طریقه خو یې دغسې ده چې تاسو هر کله هم خپل مني چیک کوئ نو تاسو په یو ګیلاس کې خپل مني واچوئ. که څه هم مني په ګیلاس نه، خو داسې یو شي کې چې بالمصرف وي بیا یې لرې واچوئ او هغه کې اوبه واچوئ. اوبه مو چې واچولې، که چېرته مني د اوبو سر ته وختل نو پوه شئ چې ستاسو مني له کاره وتي دي او ختم شوي دي. او که چېرته د اوبو په لاندې برخه کې پاتې شو، یعنې په ګیلاس کې لاندې پاتې شول، نو پوه شئ چې ستاسو مني خپل سالم دي. یعنې سالم او ناسالم داسې کېږي چې کله سړی ځوان وي، ډېر د لاس کار یې کړی وي او خپل ځان یې تر حده خراب کړی وي، نو بیا هغه ټیم کې تاسو بله طریقه هم کولی شئ چې دویمه طریقه یې دا ده چې کله تاسو خپل مني چیک کوئ نو وګورئ چې آیا خپل مني مو زیړ رنګ قواره لري، یعنې زیړ رنګ لري او که تک سپین وي. که چېرته ډېر سپین او نري وي نو بیا هم ستاسو مني سالمه نه دي. که چېرته زیړ وي او پین وي نو ستاسو مني بیا صحیح دي. دغه طریقه باید تاسو خپل مني چیک کولی شئ. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ ویډیو خوښه شوي وي لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.